سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو په دې هیله چې هر ځای یاست روغ و جوړ به یاست. غرمه 12 بجې دي نن بیا. نو راووتلمه، ذکرا ویله دغه ته ورځو چې زویا له مکتبه راوځي، مخته ورته درېږو، بالا بیا ځو بازار ته. نو څنګه سو ذکرا راووتله؟ ذکرا کومه ده زویا؟ نو زویا راووتله، اوس به له خیر سره ولاړ سو. 12 بجې دي، د زویا دی مکتب دی په دې ساحه کې. نو دوی پر 12 بجې باندې رخصتېږي. ټوله ماشومان ویني چې رخصت سوله، دا دې راووتل. راځئ چې ځو نو د بازار خواته. چیش کوې په بازار کې ذکرا؟ ښه مله صحیح دی. اکثره خلک کورونه یو څه لري، نو په اولادو پسې راځي، مکتب مخته ولاړ یا په موټرسایکل باندې یا په موټر کې. نن به له خیره سره د ډېر وخت مې بازار یو راوند نه دی در کړی. نن به په ښار کې وګرځېږو، زه یو څه کار هم لرم او ذکرا ول زه هم د سره ځمه. نو راځئ له خیره سره د ښار پر طرف باندې راووتلمه. دا یې نوم یې نیسه. ذکرا ته ډېر خوند ورکوي بازار. او ذکرا داسې خوښ دی ښار چې په یو څو ورځې کې نه راوباسم. وایي ولې مې ښار ته نه باسې، ولې لرې بازار ته وایي نه ځو. نن خو مې بیا لرې بازار ته روانه کړې ذکرا. ما ته وګوره، کوم ځای ته روانه یې؟ لرې بازار ته؟ سمه ده. په دورایي کې یم تقریبا اډې ته، د کابل اډې ته نارسیده. په ښار کې نسبت پخوا ته بیخي بیروبار زیات شوی دی. په دې سړک باندې به پخوا 1.5 موټر روان، اوس 2 لاینه موټران روان دي. 2 له هغې خوا، 2 له دې خوا. وروړي موټر وینئ چې راغی. په ښار کې ټکسیانې هم بیخي ډېرې سوي دي. اډې ته ولاړه دا لار د غزني، د زابل، د کابل ټولې اډې په دغه طرف کې دي. انار دی و، سیبان هم شته نن سبا. ډېره برخه اوس په ښار کې انار و سیبان. دا وخت نو بیا یو څه عوام برابره شي، ډېر یخ نه وي. د 10 بجو 9 بجو پر یو څه یخ وي، بیا نو دا وخت عوام خوندوره شي. انګور هم ډېر شته، نو نه پوهېږم چې دا انګور د کوم ځای دی. دغه ځای کې ویني دغه پوهېږم چې دا انګور د کوم ځای دی. افغانستان
افغانستان دي که دا یا د بل ځای دی انارو ته وګورې ښه ښه انار هم سته ونه څه شي او انګور سته فکر کومه د هرات د انګور د لارو د بندېدو سره سږ کال په افغانستان کې میوه هم بیخي ډېره ده نو پخوا چې به لارې خلاصې ولې دلته به وله میوه خو دونه زیاته به نه وه اوس بیخي ټول ښار میوې نیولې یا انار دي یا سیبان دي انګورو په وخت کې انګور دي خټکي و هندواني و دا شیان خو نو مشهور وه خو نو سیزن خلاص و خو بیخي زیات نو د دې څخه دا معلومیږي چې د باندې میوه نه وځي نو بیا په داخل کې بیخي ډېره وي دوهم درایي ته راورسېدلم سیګنل هم ګرین دی دوم درایي باندې په دغه ساحه کې وینې دغه مسجد جوړېږي اوس دا ځای به په ښایسته شي کار ورباندې روان دی وینې ذکرا ویله ول ما چای نه دي څښلې چای مې وڅښلی ول ډوډۍ مې نه ده خوړلې څه شي خورې اوس د باندې یو کیک میک کیک خو اسانه دی بل شی د سنیکس خو نو دا ډېره شوقي ده چپس و دا شیانه وه ښه ښایسته پاکه صفا هوا ده تقریبا بس حضرتجي بابا ته راورسېدلم دغه راسته کې بیا ټوله دا د ژمي شیان خرڅېږي د لیلامي جانکټانو دا شیان خرڅېږي د ماشومانو د غټانو قسم قسم شیان جراب هلته ولې چیرې ولې هلته راځړې دلته ځینې وخت ډېر ښه ښایسته ښایسته جراب پیدا کېږي ښه برینډ جراب خو داسې یو څه استعمالي ذکرا څه شته ګورې هلته ګوره یو ځای مې وکتله چندانې شی مې نه کوي پکښې پیدا دا هم داسې چې ځینې پر ډېرو لاسو باندې چین سوي معنایوارې په نورو ملکو کې پکښې کتل سوي هغه د فایدې شی نه وي پکښې پاته ډېر استعمالي ځینې وخت بس یو شی پکښې پیدا شي تر دې بیرته هغه چینایي نوي شیان صحیح دي دا مزرجي بابا دا کفتان مدد چوکه پورې ځمه بیرته راګرځم کنې ذکرا ته مې یو داسې یو شی ور پیدا کوی چې دغه یې چې په پښه کې په ژمي په کور کې داسې ډبل شی ځینې وخت داسې شیان پکښې راځي چې ماشومانو لپاره ښه شیان وي چې په کور دننه په پښه کېږي او ډبل یي پسو ته وګوره ذکرا دا هغه دي په زرنج کې سپاره دي وینې بیا خلک علالوي بلا بیا خوري ته خورې خو ما بله ورځ وخوړی تا بله ورځ وخوړی
بوی وشان مې ولیدل روژه یې را په یاد کړله. امیدګاه دروازه سیګنل ګرین دی مګر بیا هم خلک را لارې خوا راځي. کپتان مدد چوک خو نو ډېر ښه کار روان دی. دغه مخامخ وینې ساحه ټوله هیله سوله، تخریب سوله، نو سړک وځي د خیره سره. عمومي دغه 2 لاینه سړک به تر ډنډ چوکه پورې وځي. مخامخ ساحه وینې، دغه ساحه یې ټوله تخریب کړله. دغسې به تر ډنډ چوکه پورې 2 لاینه سړک پر کپتان مدد چوک باندې ووځي. زه هم را وګرځېدلم پر کپتان مدد چوک باندې. غوا یې په موټر کې اچولې ده. و ذکره چیرې بیایي؟ دا کوچنۍ یوه کوچنۍ غوا ورسره ده. هغه یې کوچنی زوی دی. نو ژمی په دې ساحه کې پخوا په دوبي باندې توت و زردالو دا شانې پر دغه طرف باندې په دوبي کې. اوس خو نو ژمی د شی نسته. په دوبي کې توت و زردالو یي، انځر یي، انګور یي. ستا خوښ دی زردالو؟ دا وخت نه یې زردالو ژوی. دغسې را ګرځمه ذکرا ته روغانۍ راخلم. وږی یم سر وخت داسې بې وخته وږی شي بالا یا کیک راکه یا داسې شی. نو دغه ډېرې ښایسته روغانۍ دي. څو وارې به مې په تاسې لیدلې یم یې. هغه د روغانیو دوکان ذکرا، د روغانیو دوکان وینې؟ اوس به درته راواخلمه. صحیح دی؟ هغه دې تازه تازه کلچې، نیمه قسم قسم کلچې دي. دا تازه پخ کړي دي. اخته دی اړه یې دا هم ښه کلچې دي. ټول تازه دي؟ ستا خو ټول تازه یې هو؟ دننه یې پسې بیکرۍ ده پسې پخې داسې ښایسته بوی هم ځي. ذکرا ته مې روغانۍ راواخیستلې. واخه ذکرا ویې خوره، تا وږی یم. دا بیا یو څه خړنه ده. سهار چای وڅښي په تر ډوډۍ پورې بیا یو څه یو شی خوري، بیا ډوډۍ خوري. څه ښکاره که ذکره څنګه روغانۍ ده؟ بله خوا واه 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 ماشاءالله. ویې خوره صحیح ده. زویات یې خورې؟ ویې خوره. ذکرا ته خپله روغانۍ خوره. بل څه شي غواړې؟ مایان خو به نه غواړې ذکرا؟ هغه څوک غرمه خوري. نو اوس څه وخت دی؟ اوس هم غرمه ده ذکرا. نه ده غرمه. بېرته عیدګاه دروازې ته راغلم. اته زه خوند وګورم چې څنګه دي. ډېرې خوندورې روغانۍ دي. زرغونه سوله.
شو لري دی ځای ها شوق بازار لري دی نن په دې قدم وده قدم به مو ولی وای ډېر بلوک نه خدای دا روغانۍ نه سوه پیدا کولی چې لرې نه تلې بغانۍ ورته نه راخیستل تا ول وژې ما روغانۍ بل اوس بیا مازګر وژې بېرته حضرتجي بابا ته راورسېدمه پر هره ترافیک لایټ یا اشاره باندې نو بیروبار ډېر یې بله عموما دا یو څو چوکه ډېر بیروبار لري په کندهار کې یو خو 400 دی 400 خو نو ټول وخت بیروبار دا حضرتجي بابا کې دلته د میوې مارکېټ دی دلته هم اکثره وخت بیروبار پرېمانه انار یې دلته نو نه پوهېږم لمر دی چې وینې یې که یا د انارو مرکز دی دا نو نوی روغتون جوړ شوی د عمر سعادت معالجوي روغتون بابا وی پرا روغتون معالجوي لیکلی یې په معالجه کېږي ولې ودرېدل اشاره سره ده ذکره ته زویا ته میګي راخلمه نوډلز دا هغه د زویا میګي د دې بیا میګي خوښ دي صحیح دی زویا تاسو د بازار سیل کوئ نو زه به ډېر نه غږېږم ځکه په بازار کې بیروبار دی که زه په خبرو اخته شم نو توجه مې اوړي یوه بجه سوله
بل د تازه میوې پوینټ ته راورسېدم. دلته هم ډېر ښایسته ښایسته میوه پیدا کېږي په دې ساحه کې. وګوره څه خوندور انار دي. بېرته دورایي ته راورسېدلم. لاره نه ولاړله د کندهار بین المللي میدان ته. نو موږ دغسې ځو. ټاکسي تقریبا کور ته په رسېدو یو. دا اینو مینې په دروازه کې یو. نو دا ډېر وخت مې ښار نه و در باندې لیدلی. نو خدای دې وکړي چې خوند مو پرې اخیستی یې، د ښار یو ټور مې درکړئ. نو موږ ځو کور ته. تر بیا ښه وخت.